نو ګوره هغه ساحران ټول فرعون قتل هم کړه، شهیدان یې کړه، لیکن د ایمان نه تېر نه شو. سحر، جادو څه ته وایي په شریعت کې؟ دا جادوګر چې دوی ټول په بالماضي کې ګرځي، دوی د اسلام نه وتي خلک او د ټولنې ټول وګړي د خپل اثر لاندې راولي. کم صلاحیتونه الله دوی ته ورکوي؟ یو قوم ته به ورشي، قوم ته هلته باران نه وي، خلک باندې به وچکالي، هلته به باران شروع شي. څنګه پوهېدی شو چې په چا باندې جادو شوی؟ علایمې څه دي شیخ صاحب؟ حافظه د منځه وړي، ګردې د منځه وړي، د سترګو نظر د منځه وړي. یو چا بخت بندولی شي سحر؟ سهار او ماښام دې دا کلمات وایي، متوجي؟ یو درې میاشتې کې الله جل شانه به ورته ښایسته خاوند نصیب. کاروبار یو دم د منځه لاړ شي، د یو دوکان به هغې ښه چلېږي، دا بل به نه چلېږي. زموږ او ستاسو د شریعت حکم سره د ساحر په اړه دا دې وایي بس قتل دې شي. چې شریعت موږ ته کوم علاج ښودلی او چا ته وایي چې ته یې وکړه؟ یوازې هماغه شخص یې ښودلی دی چې په علاج پوهېږي چې 10,000 روپۍ اخلي که نه؟ سورة بقره څوک تلاوت کوي که نه، وایي ساحران د ده مقابله نه شي کولی. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم تاسې روغ جوړ خوشحاله او د خپلې خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د نننۍ خپرونې موضوع مو داسې موضوع ده چې هر کور په تشویش اچولی، ټولنه په تشویش اچولی، زوی په پلار بدګمانه کړی، پلار په زوی او اولاد په مور او مور په اولاد او انګور په خواښې او خواښې په انګور. هغه کومه د تشویش خبره ده؟ هغه د سحر او جادو خبره ده چې په ټولنه کې په کوم کور کې چې بعضې حالات رامنځته شي نو سمدستي د کورنۍ مشران بعضې متاسفانه په انګور باندې شک کوي، بعضې په خپلو ګاونډیانو، تره زامنو او هغه څوک چې دوی کره تګ راتګ ډېر کوي وایي په موږ یې سحر کړی، جادو یې کړی. بیا دوی په ټولنه کې خپلو مخورو ته مراجعه کوي او هغوی هم بیا ورته نور تشویش اچوي چې داسې لوړه ښځه ده او ټیټه ښځه ده او داسې شکل انسان دی چې په تاسو یې سحر او جادو کړی او په دې باندې تجارتونه روان دي او خلک پې په زرګونه پیسې اخلي. نن په دې باندې خبره کوو، تاسو پوهیو چې خپله سحر او جادو څه ته وایي. د سحر او جادو یو ډول دی که نه اقسام لري؟ همدارنګه ساحر کوم کمالات له ځانه سره لري؟ داسې کوم څه د ځانه سره کوي چې تاسو او موږ د هغې نه متاثر کیږو چې ولا دا خو بیخي ډېر تکړه دی، دا یې وکړه، دا یې وکړه، دا یې وکړه. همدارنګه د ساحر حکم په شریعت کې څه دی؟ یعنې شریعت ساحر ته په کوم نظر ګوري؟ په ښه نظر ورته ګوري که د ښه نظر په ضد ورته ګوري؟ همدارنګه د سحر علایمو ته راځو چې د سحر علایم څه دي؟ یعنې کوم علایم په کورنۍ کې، په ټولنه کې، په یو شخص کې راښکاره شي او موږ تاسو یې وګورو نو پوه شو چې په ده باندې سحر او جادو شوی. او په آخر کې د خپرونې راځو د سحر علاج ته چې د سحر علاج څه دی او د سحر علاج خپله موږ او تاسو په کور کې کولی شو که نه یو چا ته به ځو. خوشبختانه د همدې موضوع او د همدې پوښتنو د ځواب ویلو لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو او تاسې قدرمن لیدونکي را سره تر پایه پاتې شئ. یو غوښتنه له تاسو کوم قدرمن لیدونکو، موږ 2 ادرسونه لرو په سوشل میډیا کې چې یو سیرت یوټیوب چینل دی او همدارنګه یو په فیسبوک کې لرو. زموږ په نامه ډېر چینلونه جوړ شوي، کیدای شي له تاسو غوښتنه وکړي، مالي غوښتنې وکړي، نورې غوښتنه وکړي. پام مو وي چې دوکه پرې نه شئ او که کله تاسو موږ سره اړیکه نیسئ زموږ د خپرونې په وټساپ شمیره په خپرونه کې شته، کولی شئ څه خبره وه په وټساپ شمیره تاسو رابطه کولی شئ او خپلې پوښتنې هم موږ سره شریکولی شئ او ستاسو پوښتنې موږ په خپله خپرونه کې انشاءالله د ځواب لپاره د خپلو شیوخو سره شریکوو او ځواب یې تر تاسو رسوو. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. جناب سیرت صاحب تاسو ته او ستاسې د خپرونې ټولو کارکوونکو ته، زموږ او ستاسې د دې چینل اوریدونکو لیدونکو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب ډېره مننه، کور مو ودان، الله دې تاسو صحت نصیب کړي. یو ځل بیا هم قدرمن لیدونکو ته وخت ورکړه، الله مو صحتمن او خوشحاله لره. شیخ صاحب راځو، سحر، جادو څه ته وایي په شریعت کې؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى. صدق الله مولانا العظيم.
وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله مولانا العظيم. جناب سیرت صاحب د سحر یو لغوي معنا ده یو اصطلاحي معنا ده. بله صاحب. زه به دواړه قدرمنو اورېدونکو ته ووایم چې اول د سحر په معنا باندې پوه شي. بله. د سحر لغوي معنا په عربي ژبه کې د جادو دپاره د سحر لفظ استعمال شوی، جادو. موږ تاسو پښتو کې ولې جادو یو. بله صاحب. چې د دې تعریف علماو داسې کړی دی. حضرت لیث رحمه الله فرمایي هر هغه عمل دی چې په هغې سره د شیطانانو ته نږدېوالی حاصلېږي، یعنې هر هغه عمل چې په هغې سره شیطانانو ته نزدېکت حاصلېږي بله. او بیا د هغوی نه مدد غوښتل کېږي، هغې ته ویل کېږي سحر. یو تعریف پیدا شو. بله. دا لغوي معناګانې دي. علامه اظهري رحمه الله فرمایي سحر په اصل کې د خپل حقیقت نه د یو شي بل ته اړولو ته سحر وایي. خپل حقیقت نه یو شي ته بل شي ته وایي. بدلوي. او علامه ابن منظور رحمه الله فرمایي گویا ساحر چې کله باطل لره په صورت د حق کې ولیده او یو شی د خپل حقیقت نه علاوه په بل شکل کې وګڼه نو دغه شي ته سحر وایي. بله. ابن عایشه رحمه الله فرمایي عرب سحر ته سحر ځکه وایي چې دا صحت په مرض سره بدلوي. ګوره حال بدل شو، حقیقت بدل شو. بله. صحت په مرض سره بدل کړ. ابن فارسی رحمه الله فرمایي یوې ډلې ویلي چې سحر باطل لره په صورت د حق کې راښکاره کولو نوم دی. باطل په صورت د حق کې راښکاره کړي. ای باطل خو په صورت د حق کې راښکاره کړي. بله صاحب. او په معجم وسیط کې دي چې سحر هغه شی دی چې د هغې ماخذ او بنیاد باریک او دقیق وي. ماخذ او بنیاد باریک او دقیق وي. بله. صاحب د المحیط وایي چې په ښایسته اندازې سره د یو شي داسې پیش کول چې خلق حیران کړي دې ته سحر وایي. بله. متوجه؟ لکه موږ تاسې وطن کې د مداریان نه دي یو ځای کې یو شی که نه دغه یو کار وکړي چې عقل جریان شي. وچه لوټۍ اوبه ترې روانې شي. اوبه روان شي د میخې په شان نه وځي، په خوله باندې وځي که نه. نو دا یعنې چې په ښایسته اندازې سره د یو شي داسې پیش کول چې خلق حیران کړي دې ته سحر وایي. دا د سحر لغوي معناګانې شوي. بله. په اصطلاح کې سحر څه ته وایي؟ امام فخر الدین رازی رحمه الله فرمایي سحر په عرب د شرع کې په هر هغه شي پورې خاص دی چې د هغې سبب پټ وي، سبب یې پټ وي او د خپل حقیقت نه علاوه په بل صورت کې پیش کړی شي. خپل حقیقت یو شي په بل صورت کې پیش کړی شي. دا لکه د موسی علیه السلام هغه ظاهران چې پړي واچول، هغه خو پړي وو لیکن په حقیقت د مارانو کې ښکارېدل، خلکو ته ماران ښکارېدل. ابن قدامه مقدسي رحمه الله فرمایي سحر هغه غوټي او دمونه او هغه کلام دی چې په هغې باندې خوله خوځولی شي او یا لیکلی کېږي او یو داسې یو عمل دی چې د مشهور یعنې جادو کړی شوي شخص په بدن کې یا په زړه باندې یا په عقل باندې تاثیر وکړي. او سحر واقعي تاثیر لري. د دې وجې نه یو کس قتل کېدی هم شي، یعنې ساحر کولی شي یو سړی په سحر باندې قتل کړي، مرض کېدی هم شي او د خپل بیبي سره د جما کولو نه عاجز کېدی هم شي او د خاوند او ښځې په مابین کې جداوالی هم راوستی شي او د یو کس د بل کس سره په زړه کې نفرت او محبت هم پیدا کولی شي. دا سحر چې دی د شی ناکاره مردار شی دی. جناب سیرت صاحب سحر د جادوګر او شیطان په منځ کې د یوې معاهدې نوم دی. سحر څه معنی؟ سحر د جادوګر او شیطان په منځ کې د یوې معاهدې نوم دی چې د هغې په بنیاد باندې جادوګر کولی شي چې د حرامو کارونه ارتکاب وکړي چې د هغې په بدل کې بیا شیطان د جادوګر مدد کوي.
بله دا جناب سیرت صاحب دا د سحر هغه لغوي اصطلاحي معنا شو. سحر داسې یو شی دی چې زمونږ او ستاسې اهل سنت والجماعت بله یعنې څلور مذهبونو والا خلک هغه سحر مني. او معتزله یو قوم دی هغو سحر نه انکار کوي، هغه نه سحر مني. به نشته. او حال دا چې د هغوی انکار خو د قرآن نه انکار دی. بله ځکه قرآن کریم کې سحر چې دی دا څو ځای استعمال شوی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک بچه معجزه ښکاره کړه. بله معجزه به وه که نه، هغه ویل دا ساحر دی. بله مثلا پیغمبر علیه السلام مبارک ته د مکې مشرکانو ویلي که ته پیغمبر یې بله صاحب او ستا پیغمبر حق او دا د 14 سپوږمۍ چې اسمان کې ده دا موږ ته راکوزه کړه. ډېرې د امکان لري خبرې کولې. لرې خبرې. پیغمبر علیه السلام داسې معجزې الله ورکړې وي، 3.5 معجزې. هغې د 14 سپوږمۍ ته د خپل د شهادت ګوته د اشاره باندې اشاره کړه. هغه د 14 سپوږمۍ هلته په اسمان کې نیمه شوه بله صاحب او نیمه په جبل ابي قبیس باندې غورځېده او نیمه په لا شاته بل غر دی په هغې باندې وغورځېده. نو قرآن شریف کې آیات کریمه دی اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يقول سحر مستمر. بله وایي دا مشرکان داسې خلک دي، دا د مکې مشرکان چې قیامت را نږدې شو وانشق القمر سپوږمۍ سیرې شو، بله صاحب سپوږمۍ مز باندې وچاودېده. خو دا مشرکان دا معجزه خو یې ولیده. وإن يروا كل آية که دا مشرکان هر علامه د پیغمبر علیه السلام د معجزې د الله د قدرت چې هغه پیغمبر علیه السلام ته الله معجزه ورکړي هر علامه وګوري یقول سحر مستمر. دوی دا سحر دی، یو مستمر سحر دی. متوجه؟ بله صاحب جناب سیرت دا سحر چې دی سحر دا یو شی دی چې حقیقت لري. بله سحر یو شی دی چې حقیقت لري. دی وجه نه د موسی علیه السلام واقع قرآن کریم کې ذکر ده. موسی علیه السلام مبارک چې و هغه فرعون په هغه باندې ساحر دعوه وکړه، د ساحر دعوه یې پرې وکړه بله صاحب په موسی علیه السلام. دا دواړه ساحران دي، دا دواړه موسی علیه السلام او هارون علیه السلام دواړه جادوګر دي. دا دواړه اراده لري چې ستاسې د خپل د مصر نه وباسي. بله که نه نو دا سحر کوي، جادو کوي. هغه ته الله پاک خپلې معجزې ورکړې وي. بله که نه وی حسن یوسف دم عیسی ید بیدوها داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. نو موسی علیه السلام سره معجزه امسا وه. امسا د لرګي نه جوړه وه. بله همدې امسا به ورته رڼا کوله. که نه قرآن کریم کې الله ولا فرمایي وما تلک بیمینک یا موسی. یا موسی علیه السلام ستا په دې ښي لاس کې څه دي؟ بله او هي عصایه دا مې امسا اتوکل علیها په دې دا تکیه کومه واهش بها علی غنمي ولی فیها مآرب اخرى په دې باندې مې ګوله پاڼې را سنډم او نور حاجتونه هم زما پوره کوي. نو دلته چې هر کله فرعون پوه شو چې دا ولا سحر دی، هغه معجزه وه. بله هغه سره خدای پاک معجزې ورکړې وي. او معجزې الله ورکړې وي. دوی ته ساحران ویلې فرعون او ټول ساحران خپل څومره قوي ساحران چې وو امر یې وکړ ویل ټول راجمع شي. نو ټول جادوګران چې وو څومره قوي هغه یې راجمع کړه او هغوی خپل رسۍ واچولې، هغې سره پړي وو. بله پړي او نو دا پړي چې واچول د دې ټولو نه خماران جوړ شو، اژدهاګانې. ګوره حقیقت یې بدل شو، و پړی لیکن حقیقت یې بدل شو. قرآن کریم کې الله فرمایي یخیل الیهم انها تسعى. خلکو ته به خیر کې داسې راتله چې دا ولا منډې وایي، هغه به په ځای ولاړې وي پرتې به وي، لیکن د خلکو خیال کې دا راتله چې دا ولا منډې وایي. موسی علیه السلام چې دا کار ولید متحیره شو. خپله موسی علیه السلام پیغمبر و، حیران شو چې داسې کیسه ده. د دې د پړو نه ماران نه متاثر شو. متاثر شو وکنه، خو بشر دی، ډېره غټه کیسه یې وکړه، ورته بیت دی که نه. او فرعون ورسره وعده وکړه چې که تاسو غالبه شوئ که نه په موسی علیه السلام باندې په دې جادو کې، بله
نو تاسې به زما وزیران نسته او تاسو ته به ډېر انعامات درکړم. خو موسی علیه السلام چون چې معجزه ورسره وه الله والا وحی وکړه که نه چې دا ستا په لاس کې چې کومه امسا ده دا وغورځوه فاذا هي تلقف ما يكفكون. دا به هر هغه څه چې دوی ځانه جوړ کړي که نه دا د دروغو نه دا ټول به الحمدلله دوی به څه کړي دا به تیر کړي د منځه به یې ویسي دا به ټول تیر کړي. نو همغه و چې موسی علیه السلام خپل امسا وغورځوله خپله یو اژدها ترې جوړه شوه که نه یو اژدها یو دم دا غونډ خماران څومره چې دوی جوړ کړي دي مشرکانو او د فرعون ساحران جوړ کړي وو دا خوله یې ورته وازه کړه او دا غونډه څه لکه غوا چې بېدبي دي مافي او واښه خوري داسې یې کړه دا خوله داسې یې کړه ټول یې تېر کړه او بیا دا د موسی علیه السلام امسا نه ده دا دومره اژدها ترې غټه اژدها ترې جوړه شوه غټه بلا چې دا خو یې تېر کړه. بیا فرعون پاس په یو بنګله کې ناست او سیل یې کو پاس یو بلخانه کې ناست سیل یې کو چې دا څه کېږي که نه نو چې دا کار یې ولیده دا امسا ور روانه شوه د دې فرعون د دې بنګلې پسې د دې بلخانې پسې دا یوه شونډه یې د دې بلخانې لاندې کړه او بله یې پاس کړه پوه نه شوې نو دا د فرعون دا بلخانه په دې خوله کې ونیوله نو فرعون په دې وخت کې بېادبي دې معافي وایي څو ځلې هم داسې سره ګشت ته لاړه مې تیز دې روانه شوه ښه خرابه شوه موسی علیه السلام ته وایي چې خدای ته وګوره دغه شی در ونیسه که نه موسی علیه السلام بیا د خپلې امسا نه یېرېده نو داسې شی کله نه ولیدلی ځکه دومره اژدها شوه که نه الله ورته وفرمیل لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی یېرېږه مه فقط لاس پې کېږده بیرته به ستا امسا یي نو موسی علیه السلام بیرته په هغه امسا باندې چې لاس کېښود بیرته امسا شو خامار نو ټولو ساحرانو وویلې چې دا سحر نه دی دا معجزه ده دا د پیغمبرۍ معجزه ده دا پیغمبر دی ټول آمنا برب هارون و موسی موږ ایمان راوړی په رب د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نو فرعون علیه اللعنت چې دی هغې ورته چې ولا دا ستاسې مشره ستاسو همدا و تاسې مشوره وه منځ کې مشوره هم کړې وه که نه او زه د تاسې به ټول په دار کړم هغه وایي چې موږ حقیقت موږ ته ښکاره شو که نه که موږ په دار کې موږ کوشنې موږ خپل ایمان نه تېرېږو نو ګوره هغه ساحران ټول فرعون قتل هم کړه شهیدان یې کړه لیکن د ایمان نه تېر نه شو هغوی ایمان راوړه نو سحر داسې یو شی دی جناب سیرت صاحب چې دا په انبیاو مخکې شوی دی خو دا یو خیالي شی دی لکه خیال کې تا له ښکاري چې دا یو شی حقیقت لري حقیقت دغه شی بدل شي که نه نو د دې سحر چې دی بې اقسام دي هغه اقسام به یې زه بیان کړم ورونه چې د اقسام باندې پوه شي سحر علامه ابن کثیر رحمه الله په 8 قسمه سحر هغه تقسیم کړی دی او یهودانو په عربو کې د جاهلیت په زمانه کې د سحر ډېر قسمونه په مختلفو نومونو رواج کړي یهودانو دا سحر اصلي یهود کوي شروع د دوی نه ده شروع کار ټول د یهودو نه دی یهود چې په دنیا کې غټ ساحران چې دي یهودان دي دا د مسلمانانو مشران چې منځ کې سره ورانېږي دا یهودان په جادو کوي سحر کوي یو بل سره وران کوي نو په مختلفو نومونو دی رواج کړی یو علامه مصري دی په خپل کتاب کې المفصل کې 19 نومونو باندې دا یاد کړی چې د سحر 19 نومونه څه نومونه هغې وخت کې اول نوم د سحر نقره و د نقرې معنا دا وه کرکه یو شي نه کرکه کول دا به هغه تعویض چې د بد نظر نه د حفاظت په عقیده د ماشومانو په غاړه کې ځوړندولی شو او په دې تعویض او تار کې به یې داسې شی نه ځوړندول چې د پیریانو انسانان به ترې کرکه کېده او نفرت به یې ترې کېده لکه د څارویو وډوکي یا د څارویو لکۍ یا لکه د لیوه لکۍ یا د زمري یا د خنزیر یا د ګیدړ یا د نورو د کلمو ټوټه د هغوی د سرمن ټوټه د ښځو د خیز په وینو د ککړې ټوټې نه ککړې زړ پلیته ټوټه دغه شان په بعضو به د پلیت څاروي
لکه شکون دی شکون چې په عربي کې ولا قنفذ وایي نوم به په کاغذ کې ولیکه او د ماشوم په غاړه کې به د بد نظر نه د حفاظت په عقیده باندې دا واچو. دا د سحر یو قسم و، دا د یهودو یو قسم و. دویم ته عقرب ویلی. عقرب یې کوم سحر و؟ د عقرب معنا دا شنډول. بله. د هډوکو څخه به یې یو عامل جوړ کړ. هډوکي نه دي؟ دې نه به یو عامل جوړ کړ او هغه ښځو به د خپلو ملاګانو نه وتاړه چې غوښتل به چې شنډې شي او اولاد ونه زېږوي. دې ته ویل نو عقرب یې ورته ویل. عقره یعنې د هډوکو نه به یو عامل جوړ کړ او د ښځې په شا به یې څه کړ، په هغې به یې خپل د مردار دمونه چپ کول، هغه شرکي دمونه، او د ښځو په ملا بیا وتړه نو په هغې به څه کول، هغې باندې به ښځې شنډې شوې، اولاد به بیا نه راوړه. لکه وایي دغه به چې ښځې ګولۍ خوري که نه. دریم سحر چې و هغه دا رنګ و چې د ګیدړې او یا د پیشو د هډوکو بند نه دی، د ګیدړې هډوکي یا د پیشو هډوکي دې نه به یې بند جوړ کړه او په غاړه کې به یې واچو چې بد نظر او بلاګانې او جادو د پشي او په دوی اثر ونه کړي. دی بل قسم و. د څلورم قسم نوم یې و چې ینجلب یا ینجلب. ینجلب دا بل قسم سحر و. د کومې ښځې نه به چې خاوند او میړه مرور شوی و نو ښځه به په کوټګرانو ته لاړه. کوټګران نه دي دا همدا یهودانو دې کوڅو کې چې ناست دي او غاړه کې اچولې په څه خاطر چې میړه بیرته ورسره پخلا شي، مینه شفقت او محبت ورته بیرته اعاده شي، بیرته پیدا شي. د دې نوم څه و؟ ینجلب کېدل. بل د هغې نه تیوله ده. تیوله معنا ده دوستي. دا بند به د تسخیر او تابع کولو عشق او محبت لپاره کولی شو. ځانګړي منترونه یې لرل او اوس یې هم جوګیان ګمراهان او جنسي عزت پرستان اوس هم کوي او په زرګونو روپۍ ورڅخه اخلي، ټول نه خلکو نه اخلي. دغه تیوله چې ورته وایي دا بل قسم سحر و. بل نوم یې چې و هغه قرض حله. دا یو نوم و. دا هم د محبت او مینې د منتر بند و چې که په تیوله به کار ونه شو، تیوله نه مخکې چې تیوله به کار ونه شو نو بیا به یې دغه بند ورته کاوه چې منتر به یې په تاثیر کې د تیولې له منتر څخه شدید و او دغه دواړه به په شنو سپینو خالونو لرونکو مریو کې اچولی شو. دا مری دا به یې دمولي، دا به یې د ښځې په غاړه کې اچولې، دا باندې بې شدیدو دغه تیولې نه. د اووم قسم سحر نوم چې و کحله د نظربندۍ په معنا باندې. دا هم د محبت او عشق دپاره د مرجان په سرو دانو منتر ویلی شو. دا مرجان نه دي؟ د دې سرې دانې په دې باندې منتر ویلی شو او بیا به حاجتمند له ځان سره ساته څو مطلب یې ترلاسه شي او د معشوق نظر د بر هر لوري څخه د ده پلو ته راوګرځي. دا نوم یې کحله. اتم قسم سحر قرار او همزه ورته و. دغه دواړو بندونو چې قرار او همزه و دغه دواړو بندونو به هم جدا جدا منترونه لرل او دا هم د مرورې شوو او له ښځو سره د شفقت نه کولو د میړونو د تابع کولو دپاره کولی شو او د دغه دواړو بندونو منتر په لاندې ښودل شوی دی چې ملغلرې به یې پیدام کړي او ښځو به عامل ورڅخه جوړ کړ او په غاړه کې به یې ځوړند کړ که نه. منتر یې راغستی، منتر موږ څه کوو چې ویو پوه نه شو، منترونه موږ تېرېږو، ترجمه به وکړو. د منتر ترجمه ده ای بیرته راګرځوونکیه واپس یې کړه او ای ژړوونکیه ملغلرې هغه وژړوه. که چیرې هغه بیرته راځي هغه خوشحاله کړه او که چیرې هغه لرې نه راځي نو د شرم ځای د عورت څخه تر خولې پورې په تکلیف او مرض باندې مبتلا وخته کړه. نو په دغه منتر کې د ربوبیت او الوهیت دواړه قسمه شرک اکبر دی. جناب سیرت صاحب دغه دا بل دی او سحر و د هغې نوم و خصمه. د خصمه معنا ده حریف او دښمن ته ماتې ورکول.
دغه بند به کله چې یو څوک د باچا دربار ته ورته او یا به د جنگ ډګر ته تیغبندۍ دپاره دا به تیغبندۍ دپاره و چې تیغ پې اثر ونه کړي. د کمیس لاندې به یې تړه او دا به عقیده وه چې باچا پرې مهربانه شي او په جنگ کې د دښمن وسله دته زیان ونه رسوي، تاوان ورته ونه رسوي. او دا هر څه دغه خصمه بند دا خصمه دوی د عقیده دا وه چې داسې دا خصمه بند کوي، الله یې نه کوي، دا بند یې کوي. او د دوی په عقیده د هر ډول ساتنه کوي، دغه خصمه د هر ډول ساتنه کوي، دغه شی جوړ دفاع یې کوي. یو 10م قسم نوم یې عاطفه. د عاطفه معنا د مهرباني، دا هم د ملغلرو بندو چې د باچا په غاړه کې به و، د باچا په غاړه کې د هغوی په عقیده د جنکیو او د ښځو به ورپسې کېدلې، او که د ښځې په غاړه کې به و نو نارینه به ورپسې کېدل. مینه او محبت به یې ورسره کاوه. اوس هم د جاهلیت دغه ټول بندونه ګمراه کوډګران او بېدینه ټګماران کوي او په زرګونو روپۍ پې د خلکو نه اخلي. دا چې د ملغلرو سوچا او شفافې څو ټاکلې سپینې دانې به یې په شګو کې دغه کړي، هغې ته یې سلوان ویلی. سلوان دا 12م قسم سحر و د یهودو. سلوان به یې ورته ویل. د سلوان معنا دا ده چې ډاډ او تسلي، اطمینان، د ډاډ تسلي او اطمینان دپاره به یې کوو. د دغه بند طریقه دا وه چې د ملغلرو سوچا او شفافې پاکې څو ټاکلې سپینې دانې به په شګو کې د 40 ورځو پورې دفن کړی شي او په 40مه ورځ به یې راویستل شي. تکې تورې شوې به وي، پاکې به یې وینځلې، بیا به عامل یعنې بند کوونکي په منتر باندې دم کړي او په اوبو کې به یې واچولې او هغه اوبه به یې په مریض باندې وڅښلې او ملغلرې به یې ورته په غاړه کې واچولې. نو ډاډ او تسلي به ورته ترلاسه شي او سکون به یې کېده. ډاډ به ورته ترلاسه شو او سکون به پرې وشو. دا هم یو قسم سحر و، سلوان یې ورته ویو. د بل سحر نوم و 13م قبله. قبله هغه مرۍ ته ویل کېږي چې جادوګري په منتر سره دموي. په پښتو کې خرمهره ورته ویل کېږي. دا خرمهره نه ډېره مشهوره ده په ټولنه کې. خرمهره ډېره مشهوره ده. خرمهره ورته ویل کېږي. د چا د تسخیر لپاره وي. دا یو جادو، یو قسم جادو دی. 14م قسم ودعه نومې ده. ودعه هغه کنجکې ته ویل کېده. کنجکه نه کنجکه هغه کنجکې ته ویل کېدلې چې لامبوزن به یې له سمندر څخه راویسته. لامبوز به یې که نه کنجکې دی هغه کې دریاب کې هغه به یې راویسته. د سترګو د مرض د لرې کېدو لپاره به تنې بند جوړولی شو. اوس هم کوډګران او تعویض لیکونکي هغه اوس هم استعمالوي. هماغه کنجکې نه دي، اوس هم استعمالوي دا کوډګران. 15م چې دی د سرو زرو ګوتې یا لاکټ چې موږ تاسو لاکټ ورته ویو، دا به یې په مار او لړم چیچلې ته په غاړه کې واچو. په دې عقیده به یې ورته ځوړنده چې دا زهر خنثی کړي. دا د سرو زرو لاکټ یا د سرو زرو ګوته دا زهر خنثی کوي او مسموم ورڅخه ورغېږي. د دې په خلاف دا عقیده وه چې که مار یا لړم چیچلې ته د اوسپنې ګاڼه ور په غاړه کړی شي نو مسموم حتما که نه حتما که د اوسپنې ورشی ور واړی مړ کېږي، که د سرو زرو واړی بیا نه مړ کېږي. دا شی به یې کوو. او 14م قسم چې و هغې ته نظرات ویل کېده. د کوډ او سحر، جادو او بد نظر څخه د حفاظت په خاطر به د سوي نه خرګوش چې ورته وایي د پښې د پوندې هډوکې به یې په غاړه کې ځوړندولو. خبره پوه شئ چې د بد نظر نه په امن شي. 15م قسم نوم چې و هغه تحویته و. د تحویته کلمه د تحوت مصدر دی چې د فاعل په معنا ده، یعنې ساتونکی. په جاهلیت کې به له تور او سرو تارونو څخه کمربند جوړ کړی شو. بیا به ملغلرې پکې وپیللی شوې او د سپینو زرو څخه جوړه کړي او په دغه برګ مزي کې به یې ونښلول. دا ملغلرې به یې ونښلولې. ښځو به له بد نظر څخه او له خبیثو ارواخانو څخه د ساتنې او حفاظت په عقیده
تر خپلو ملاګانو تړه او د هغوی په عقیده به یې د هغوی حفاظت کاوه. دا بل قسم سحر و بله د یهودو. بل قسم سحر و دردبیس. دردبیس دغه مرۍ په دوه ډوله وي او دا دواړه ډوله یې ښځو کارولي. بله یو ډول یې داسې وي چې ښځو په جادوګرو دم کړي او په غاړه کې به یې تعویض کړ، یا به یې مټ پورې وتړله او یا به یې د سر ویښتانو په کوسو کې ونښلوله، یا به یې تر ملا تړله، ملا نه یې کلکه به وتړله تر څو د سړیو زړونه ځان ته میل کړي. هر څوک پې عاشق شي او د مرۍ په څېر هر حکم قبول کړي. لکه چې د هغې زمانې شاعرانو دا کیسه په اشعارو کې ویلې ده. نو جناب سیرت صاحب 18 قسمه جادو دا به د جادوګرو د یهودو دا جادو به یې کوو، 18 قسمه جادو. نو دا نمونه چې وو دا قسمه قسم نمونه یهودو او قسمه قسم منترونه به یې په دې باندې ویل که نه. اوس همغه جادوګر چې کم کارونه پخواني یهودانو کول، دا جادوګران دا اوس چې راوتي دي دوم دا کارونه کوي. همغه منترونه پې وایي، همغه شرکي دمونه پې وایي، نو په هغې کې اخیاتان ورسره مدد کوي. یعنی که مسلمان شیخ صاحب جادو کوي بله یهودي دی که نه مسلمان پاتې کېدی شي؟ نه مسلمان خو داسې دی دوی چې دا جادو چې کوي څوک جناب سیرت صاحب، دا جادوګر چې دوی ټول په بالماضي کې ګرځي، دوی د اسلام نه وتي خلک ځان ته مسلمان وایي، خو د اسلام نه ځکه وتي چې دا ټول کارونه چې کوي په مردارۍ کې کوي. دا منتر چې یادېږي بله یو جادوګر ډېر وخت زه ډېر کشر وم، هغه خپله ماله کیسه کوله. وایي ما به دا خپل ځان په خوشیانو ولاړه. دا مرداري نه خوشیان مرداري، دا د مال ګندګي. او بیا به یو ادرې ته لاړم او هلته منتر به مې یاده و. څومره سخته وه. او منتر به یاده و، هغه منتر به داسې منتر و چې د خلکو په مخ کې به یو بچه باندې جوف کړه، هغې نه به خر جوړ شو. یعنې جادوګر کولی شي چې په خپل منتر باندې د سړي نه خر جوړ کړي. متوجې؟ بله سړي نه خر جوړ کړي. خر جادو باندې انسان نه جوړېږي. بله انسان په جادو باندې په هوا تللی شي، خلکو دا کرامت دی. کرامت نه دی، دا استدراج دی. بله که یو څوک دې ولي چې په هوا باندې روان دی، په هوا باندې او د شریعت نه مخالف دی، نو دا ساحر او جادوګر دی، دا دې له مستدرج دی. دا او که په شریعت برابر و، که په شریعت برابر خو کرامت دی. بله او کرامت دی، یعنې ولی الله دی. ولی الله کرامت باندې هغه له خدای عزت ورکړی او کرامت ورکړی. مرغان په هوا باندې تللی شي، الله قدرت ورکړی. بله صحیح ده که نه؟ هوا چې د پاس په هوا باندې روانه ده، الله قدرت ورکړی. صحیح ده؟ مین په دریاب کې روان دي، الله قدرت ورکړی. دې کې به زه یو کیسه وکړم. مهرباني صاحب. دا پیر سبق صاحب مبارک خو مشهور عالم مو او د ټولو علماو مرشد و. بله مرشد العلماو. او زوی د هغې چې دی الحمدلله اوس په جامعه حقانیه کې په کوډي خټک کې د هغه د دکتور دی. دکتور د چا دی؟ دکتور په تفسیر دی. بله زوی دکتور په تفسیر دی، جناب قاري صاحب بشیر احمد مدني صاحب حفظه الله نومیږي. بله د ده والد صاحب چې و یو مولوي صاحب عبدالرحمن نومېده. هغه وایي زه پیر سباق صاحب زما پیر وم، امې ملګری مې و. او انځري ملا صاحب کونړ کې یو زیارت دی، انځري ملا صاحب باندې مشهور دی. دا د هغه پیر و په قادریه کې او په سروردیه کې. د پیر سباق صاحب پیر و. پیر سباق صاحب د پیر سباق صاحب پیر و. زموږ استاد کونړ کې شونکړی ورته وایي. شونکړی. نو وایي موږ را روان شو د پېښور نه. هغې وخت خو دا موټر نه وي، پېښور د چکلې مکلې به وي، یو چکله بتله که نه، د چکلې مکلې به وي. دا موټر خو نه و، خو یو غونډ ښار ته به لکه کونړ ته به موټر کې یو سهار کې یو موټر جلالاباد ته راته، بیا به مازدیګر کې بېرته کونړ ته ته. هماغه یو موټر به و. هماغه یو موټر به و. او ولسوالو ته خو بیخي خلک په خپله خپله تله. متوجې؟ او حتی سپلۍ به یې واخیستې
تبلی به پخپو کولې نه ویل دا زړېږي لاس کې به یې نیولې. لاس کې به یې نیولې. نو دی عبدالرحمن مولوي صاحب د پیر سباق صاحب د وفات نه وروسته بیا قصه کوله. ښه. وایي زه پیر سباق صاحب سره موږ لاړو که فکر دلته سیند دی که نه جلال آباد باندې لاړو. نو هلته چې د موټر نه کوز شو مزل خو ډېر ډېر مزل دی. نو سیند باندې نه کشته شته نه جاله شته. او د کونړ سیند دی. او د کونړ سیند دی. خو ډېر قوي سیند هم دی. او ډېر قوي سیند دی. نو عبدالرحمن مولوي صاحب چې ما ویل چې اوس پیر سباق صاحب مبارک یو کرامت ښکاره کړي چې د سیند نه پله واوړو د سیند نه اخوا واوړو نه کشته شته نه جاله شته او دومره ستړي ستومانه یو. نو پیر سباق صاحب ما ته ویل چې مولوي صاحب ستا خوښه د سیند نه پله واوړو که نه. وایي ما صاحب که دا کار وشي ښه به وي. نو دې له ویل کېږي فراست. بله. پیغمبر علیه السلام فرمایي اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. تاسو د مؤمن د فراست نه ویرېږئ ځکه د الله په نور هغه به لیدل کوي. بله. دا علم غیب خاصه د الله پاک ده. فراست او کشف دا بېل شی نه دي. جناب سیرت صاحب وایي مولوي صاحب ما ته وایي چې سترګې پټې کړه. پیر سباق صاحب ما ته وویل بله چې سترګې مې پټې کړې د سیند هغه ولاړې په ځان نه یم پوه شوی. سترګې مې چې پټې کړې د سیند اخوا ولاړو. بله. وایي ما تعجب وکړ. تعجب مه کوه دا څه کمال نه دی چې ما ته په دې سیند باندې راواوښتو او ته پوه نه شوې. په دې سیند کې دا شینډه خان ګرځي دا څه کم کرامت نه دی. وړي یا نه که نه په دې چین کې میان ګرځي پوه نه شي دا کم کرامت نه دی. کرامت دا دی چې څلېرې ساعته وخت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تېر کړي. کرامت دې ته ویل کېږي. بله. خو چې لاړو هلته انځري ملا صاحب ته د هغې نوم کریمداد رحمت الله علیه و. بله. او ډېر کرامات یې ښکاره کړي دي. انګریزان سره ډېر جهادونه کړي. نو هلته چې لاړو نو پیر سباق صاحب پلار هم چې دی شیخ الحدیث د غورغوشته مولانا صاحب مورید هم او د هغه شاګرد هم د حدیث دوره به غورغوشته مولانا صاحب مبارک ټول علما هغه پېژني هغې سره یې کړې وه. وایي سابق صاحب سلام چې په خیر راغلی مولانا صاحب انځري ملا صاحب ورته ویل هلته مې سوچ 3 شپې تېرې کړې زما په مردان کې مې امامت هم دی او کور مې هم دی. هم د کور سوداره سره ده هم د امامت سوداره سره ده. بله. نو جناب سیرت صاحب وایي چې شپې مو چې وکړې نو بیا په دې باجوړ او ناوګۍ باندې لار ده داسې په خپلو خپو. نو باجوړ ناوګۍ باندې لار ده په دې خپلو خپو بیا چې ځو. وایي ما وایي چې دا دومره مزل دی دا مزل مو هلاکوي که نه ډېره لار ده. ډېره لار ده که نه. نو ما وایي که بیا که پیر سباق صاحب کرامت ښکاره کړي دا به ډېره ښه وي که نه. پیر سباق صاحب ما ته وایي چې دلته د مولانا صاحب د دربار دی د هغې سره نږدې و بېادبي کېږي دا کیسې کیسې نڅان ساته چې ښه لرې لاړو. پیر سباق صاحب مبارک ما ته وایي چې مولانا صاحب سترګې پټې کړه. وایي چې سترګې مې پټې کړې قسم مې خوړه. مولوي صاحب قسم خوړه چې مردان په هغه زما د کور سره ځای کې په چوک کې ولاړو. امامت زما نه و چې امامت وایي نه په یو رف باندې واده کې پلته ولاړو. وایي ما ته پیر سباق صاحب ویل دا تصور ونه کړي دا کوم کرامت دی که نه دا په ما باندې ښه ګمان ونه کړي او په ما باندې نه دا تواضع کوله عاجزي کوله که نه. په دې هوا باندې په هوا باندې مرغان روان دي که مرغان له انسان قیمت ډېر کم دی. او په هوا د مشرق د مغرب په آن واحده کې رسي. او دا برق دی دا برق. بله. دا برق چې دی جناب سیرت صاحب 10 واره د دننه تاو کړه 10 واره د غونډې د دننه تاو کړه هلته سوچ ورکړه بټن یې ولګوه فورا هلته ګروپ لګي. د الهي قدرت چې دی بیا دین هم زیات دی. وایي ما ته وایي چې دا کوم کرامت نه دی. کرامت دا دی چې 4 ساعته وخت رسول الله په طریقه تېر کړي. خو دا زما حال بچاره نه وی که د وفات نه وروسته دی بیا وایه مخکې بیا نه وی که نه. نو جناب صاحب دا یو کرامت وي. هغه څوک چې 4 ساعته د پیغمبر علیه السلام په طریقه رواني نو هغه له الله پاک دا قدرت ورکړی چې هغه لکه عمر فاروق صاحب مثلا عمر فاروق صاحب مدینه منوره کې دی. کوم ځای کې دی؟ مدینه منوره. او مجاهدین چې دي په نهاوین کې دي عراق کې او دلته خطبه وایي یا د مغه که یا ساریت الجبل ساریه غره ته لاړ شه ګوره د سترګو کې الله دومره قوت واچوه چې ساریه هلته ولیده
او د هغې سارې په غوږونو کې الله دومره قوت واچو چې د عمر فاروق صاحب اواز یې د مدینې منورې نه هلته واورېد. دا کرامت دی. ځکه هغه خلکو چې هغه په شریعت برابر خلکو. جناب سیرت صاحب نو دا د سحر اقسام چې دي دا بل قسم د سحر دا حسامه نومېده. دا هم یو سپین جالونه لرونکې مرۍ وه. سپین جال به یې لرده چې ښځو به له ځان سره ساتله. د هغې زمانې د بازونه که نه بېدبي د ما پې د لوڼ څنګه تاسو یو لوڼ که نه د لوڼ بازو او جنسي غریزې پالونکو ښځو په ان چې له کومې ښځې سره به دغه مرۍ وه نور نارینه وو زړونه به یې ځان ته جذبول او د دې مرۍ د لرلو په وجه به یې پرې مین کېدل. د ښځه باندې د فاحشه ښځه باندې مین کېدل به. د جاهلیت زمانې بدو مستو ښځو د دغه مرۍ لپاره یو لنډی منتر هم لاره چې د حنامه مرۍ به یې پې دموله او بیا به یې هغه له خپل ځان سره ساتله. هغه منتر دلته شته دی او زه ویم نه هغه ګناه ده هغې نه به تېر شو. معنا بیا وکړمه ما هغه په همانه سره ښکیل او کابو که سړی مې په همانه سره دا هغه د منتر ترجمه ده. ښکیل او کابو که څو په شپه کې زما میړه او په ورځ کې زما چوپړ وهونکی شي. متوجه. بل د دې یو قسم دی چې دا یهودو بل قسم جادو چې هغه وجیهه نومېده. وجیهته دغه مرۍ وه د عقیق په څېر تکه سره وه چې دا هم د محبت په چارو کې کارولی شوه او لکه څرنګه چې نوم پرې کېښودلی دی له کوم چا سره به چې دغه مرۍ وه مخونه به یې د هغه پلو ته همداسې مایلېده. کاږه به یویشتم قسم سحر چې دی د یهودو چې په هغې ته عاطفه نومېده. عاطفه د معنا وه د پام اړول که نه عاطف مهرباني کول. د هغوی دا عقیده وه دغه مرۍ به چې کله په مخصوص منتر دم کړی شوه او په غاړه کې به ځوړند کړی شوه د خلکو په غیر د ارادې نه به مینه او محبت ورسره پیدا کېده او پرې به عاشقانه کېدل. په دغه راز په جاهلیت کې نور هم ډېر راز تعویضونه وو لکه یو نوم فستو بل نوم تشمیلو او داسې نور دغه شیونه به دوی کول او منترې به یې پرې لوستلې. خو چې کله زموږ استاد سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې له تشریف راغله تر ټولو یهودانو نو الله پاک دا ټول باطل دمونه باطل منترونه ټول ختم کړ. اصحاب کرام پیغمبر علیه السلام ته راغلل ویل د خدای پیغمبره موږ به په جاهلیت کې دمونه اچول که نه هغه موږ ورسره واچو که وایه نه چو هغه ورته تاسو د خپل دمونه ماته راوړئ نو کوم چې به شرکي الفاظو هغه ویل دا لرې کړئ دا مه استعمالوئ او چې کوم به د شریعت سره برابر و هغه جواز به ورک. نو دا جناب سیرت صاحب دا شیونه دا د یهودو کارو او یهودو سم دا کار کوي. د یهودو دا ګوډاګیان اوس هم زموږ استاد په دې وطن کې شته دی. متوجي غټه پګړۍ به یې موالي غټه تسبیح به یې په لاس کې لیکن کار روان کوي او څه دپاره پیسو دپاره کوي خلکو نه پیسې پې اخلي. نو جادو هغه شی دی چې جادو یو حقیقت لري. یعنې شته که نه خو زموږ استاد حبیب محمد رسول الله مبارک چې دی حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور هغه فرمایي چې پیغمبر هم مریض شو داسې مریض شو یو کار به یې کړی او ایمان دی کړی یو کار به یې نه کړی چې ما کړی حافظه یې کمزورې شو خو په زړه باندې د جادو اثر ور نه و کړی یعنې وحی باندې کوم اثر نه و پرېوتی. هغه پیغمبر علیه السلام خپله بی عایشې صدیقې رضی الله عنها مبارکه ته کیسه کوي وایي انشاءالله زه جوړ شو وایي نبی علیه السلام خو زه د پیغمبر د خدای سترګې پټي خو نور رړۍ بیداري وایي دوه فرشتې دوه سړي راغله اصلي د دوه فرشتې وي یوه زما سر ته ودرېده یوه مې خپو ته ودرېده
یوې بل نه پوښتنه وکړه دا مرید دا څه پېښې وي هذا مطبوب ای مسحور دا خو مسحور د دې باندې جادو شوی بله وایي دا جادو پې چا کړی وایي دا د لبید ابن اسم یهودي لورګانو پې کړی دا ښځې بیا دې کارونه کړي ډېر وړاندې دې دمونو کې وایي ښه څه رقم جادو یې پې کړی وایي د دې د ګیرې مبارکې او د سر اختان یې راغستې او هغې دا ګومنځن ده دا ګومنځ ته یې په ګومنځه کې په 11 غوټې ورکړي دي دا د هر شي غوټه خلاصېږي خو د یخته غوټه ګوره نه خلاصېږي نو هغه به سړی څنګه خلاصوي چېرته خلاصېږي ګناره یې که نه او دا جادوی بیا د خرما دا زړه نه دا خرما دا اړه چې د کیلې دا یو خوشه شي په دې کې دننه یې بند کړی دی او بیر زروان ورته وایي یو کوری دی بیر زروان بدنه ډېر ساګانې دي ډېر کویانو بیر زروان کې لاندې د ګټې نه لاندې دا خښ دی پیغمبر علیه السلام حضرت علي صاحب مبارک یو بل صحابي صحابه ولګي ورشه هغه غوټه راوباسئ نو هغه غوټه یې راویسته لاندې کوڅه ته ورکښته شو د هغه سا اوبه چې دي د هغه سا اوبه رنګ یې تک زیړ و رنګ یې تک زیړ و رنګ یې مردارې اوبه جادو پې اثر کړی او نو بیا یې هغه چې د هغه چې راویسته نو بیا خو هلته غوټې ورکړې وې هغه هغې ته دا خلاصېدی نه شوې بله نه خلاصېدی نو بیا جناب سیرت صاحب هغه غوټې چې دي هغه الله جل شانه ورته 2 سورتونه راولېږل قل اعوذ برب الفلق ووایه پناه غواړم په رب د فلق باندې نه چې یو آیت به یو غوټه به خپله خلاصه شوه من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې الله پاک پیدا کړي دي هغه د شر نه که نه ومن شر غاسق اذا وقب د شر د شپې نه چې کله تېره شي ومن شر النفاسات فی العقد د شر د هغه ښځو نه چې هغه پوک کوونکي دي په غوټو کې موږ ته وایي هغه غوټه چې واچي په هغې منتر پوټ ومن شر حاسدین اذا حسد او د شر د حسد کوونکي چې کله حسد وکړي نو دا 2 سورتونه چې نازل شوي پیغمبر علیه السلام ته نو دا په څه کې نازل شوي دا صرف په همدې جادو کې نازل شوي او بیا قل اعوذ برب الناس دا ټول 11 آیتونه دي نو هلته 11 غوټې وي نو چې هره غوټه به یې دموله یوه غوټه به خلاصېدله پیغمبر مبارک جوړ شو خدای پاک شفا یاب کړه بیا به د خدای پیغمبر دا قل هو الله احد شریف چې د الله وحدانیت پکې دی او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به همیشه چې وده کېده دا به په دې خپل لاسونه چوپ کړه او په دې خپل ټول ځان به دم کړه او چې کله به نبی علیه السلام کله مریض شو نبی به حضرت عایشې رضی الله عنها مبارک هغه به په لاس مبارک به حرکت نه کوو هغې به د لاس بیا داسې په دې بدن کش کوو لاس بیا دې راوغست په دې بدن بیا کش کوو ورته که نه نو الله د الله جل شانه پیغمبر باندې چې جادو شوی په مخلوق هم کېږي که نه نو جناب سیرت صاحب خپلې علامې لري جادو علایمو ته راځو شیخ صاحب خو لومړی دې ته راځو چې ساحر هغه څوک چې سحر کوي هغه څوک چې جادو کوي دا خو که په هره جامه کې دوی کوم کمال ځان سره لرلی شي ځکه چې بعضې کمالات دې صادر شي خلک وایي چې دا د الله ډېر نږدې بنده دی دا خو ډېر ښه سړی دی یعنی کوم کمالات دوی لرلی شي تر څو په ټولنه کې زنانه نارینه او د ټولنې ټول وګړي د خپل اثر لاندې راولي کم صلاحیتونه الله دوی ته ورکوي جناب سیرت صاحب غټ ساحر خو دجال دی دا دجال دومره غټ ساحر دی چې دومره غټ ساحر دی دومره جادوګر دی پیغمبر علیه السلام وایي د غټ دجال نه مخکې 3 دجالان نور راځي څو 3 هغه داسې کارونه کوي چې هغه استا په عقل کې نه راځي متوجه په عقل کې نه راځي و دجال ته خدای پاک دومره امکانات ورکړي دي چې هغه یو مړی یو سړی مړ کړي بیرته ژوندی کړي یو قوم ته به ورشي هغه قوم ته هلته باران نه وي خلک باندې به وچکالي هلته به باران شروع شي بله که نه نو
خلق به ایمان راوړي، خلق به ایمان راوړي. چا چې په ایمان راوړه اب خپل جنت او دوزخ به ورسره رواني. بله. اب خپل جنت ته داخل کی. جنت دوزخ ته، دوزخ جنت ته. نو جناب سره چې دجال ته ول دجال وای. بله. دجال نه دی. خلق باندې حق او باطل ګډ وډ کی. و ډېر د خلک شته یو جادو دی هغه ته مسمرزم وای. ښه. مسمرزم. دا بل قسم جادو دی. هغه د جادو دی جناب سره چې مثلا یو شمع ولګي. او دې شمع ته روزانه یو ساعت نظر کوي، د ورځې یو ساعت اول کې. دا جادوګر یو ساعت د شمع ته ګوري دي چې د دې شمع د رڼا د سترګو سره عادي شي. دا سترګې د شمع د رڼا سره عادي شي. په دویم ورځ ولا 2 ساعته ګوري، په دریم ورځ ولا 3 ساعته ګوري. متوجي؟ او حتی چې دا سترګو نظر د شمع د رڼا سره شي عادي شي. او امدا به سبا ته ګروپ راوخت. دې ګروپ ته ګوري یو ساعت، بیا بل سبا 2 ساعته، بیا بل سبا 3 ساعته. حتی دا سترګو د شعاع د ګروپ په دې سترګو کې راشي. خو بیا د هغې نه تیز رڼا ته ګوري. بس که ما ته دې رڼا ته وګورو سترګې کار پرېږدي، خو د دې سترګې شي دومره قوي شي د رڼا سره عادي شي. حتی چې دا بیا لمر ته ګوري، یو ساعت لمر ته، 2 ساعته لمر ته. دا سترګې دومره د شعاع د چې دومره قوي شي چې اخر یو تیږه خښته، تاسو به لیدلي دي ډېر که نه، یو تیږه داسې ټک ته وباسي، تیږه داسې تیږه هلته ماته کړي. دغه مسمرزم بیا داسې جادو دی. بیا دا ورته مخامخ ماته ناست دي، ستا اړه ته وګورم په دې سترګو. دا زما سترګې خو شعاع دي چې سترګو ته مې ستا ولیدل، ستا اړه ته مې په دې سترګو ولیدل، ته هلته ګزارېږي، ځان نه پوهېږي، هلته لغتې وهي. خلک وایي دغه دی کرامت، دغه دی کرامت. هلته سړی په ګډا سر شي، پوه نه شي، تاویږي پوهېږي، ځان پوهېږي نه. هلته غورځېدلی لاندې پروت دی، په ځان پوهېږي، لکه چرګ چې حلال کړي سر ته یې غوڅ کړي او نور ټوپونه نښې پرېږدي، یا غوی حلال کړي همداسې پرېږدي که نه، لغتې وایي پرېږده. دا په ځان نه پوهېږي جناب سیرت صاحب. دغه ته ویل کېږي مسمرزم. بعضې دا خلک دا جادو کوي چې مسلمان تکلیف کوي، پوه نه شئ، مسلمان تکلیف کوي، ما ولا توجه وکړه. توجه خو دا دی، توجه خو دې ته وایي چې د انسان په زړه کې د الله نوم ته ځای کړي. د الله دا نوم چې دی ستا د سینې نه د هغې سینې ته ورشي، اول ته ځای پکې ونیسي. یا غوی حلال کړي همداسې پرېږدي که نه، لغتې وایي دا په ځان نه پوهېږي جناب سیرت صاحب. دغه ته ویل کېږي مسمرزم. بعضې دا خلک دا جادو کوي چې مسلمان تکلیف کوي، پوه نه شئ، مسلمان تکلیف کوي، ما ولا توجه وکړه. توجه خو دا دی، توجه خو دې ته وایي چې د انسان په زړه کې د الله نوم ته ځای کړي. د الله دا نوم چې دی ستا د سینې نه د هغې سینې ته ورشي، اول ته ځای پکې ونیسي، که نه. الله متبره شیخ صاحب، د جادو سحر اوس زموږ په ټولنه کې یو څوک مریضان وي، سره ګډ وډ وي، یا یې د کاروبار مخه بنده وي، یا یې د زنانو ښه ښایسته یي، ښه کورنۍ زنانه، خو په دې باندې مرکې نه راځي، شکایت کوي چې بخ مو بند دی. خو یو څوک وي چې هغې پې جادو کړي، یا په ټولنه کې د چا اولاد نه کېږي، مراجعه کوي خلکو ته چې د جادو مخنیوی کوي یا جادو کوي. دغسې ډېر مشکلات په ټولنه کې شته. څنګه پوهېدی شو چې په چا باندې جادو شوی؟ علای مې څه دي شیخ صاحب؟ جناب سیرت صاحب کتابونه چې کوم لیکلي دي د پیغمبر علیه السلام کیسه خو مې درته وکړه. یو شی به دیري تا نه بیري، حافظه کې کمبود راوړي، حافظه د منځه وړي، ګردې د منځه وړي، د سترګو نظر د منځه وړي، حتی د انسان په زړه باندې اثر کوي، حتی انسان وژني. مخکې ما خبره وکړه ساحر په خپل جادو باندې انسان وژلی شي. د انسانانو منځ کې اختلافات پیدا کړي، ښځه د خاوند سره ورانه کړي، خاوند د ښځې سره ورانه کړي، زړه تنګېږي، د یو انسان زړه تنګېږي، د یوه بیبي د هغې زړه تنګېږي، یو انسان د هغې زړه څه کېږي
زړه تنګېږي وخت نشي تېرولی بله یو ځای کې چې کوټه کېږي زړه تنګ شي چې کوټې نه ووځي متوجه زړه خوشحاله شي ځان ته والی خوښوي یو ځای کې ځان ته خوشحاله بله چې څوک ګوري نفرت یې ته راځي متوجه حتی په انسانانو د انسان په دې حتی تعطیل یو کار ته ښه کولی شي معطل دي که کار نه معطل کړي بله دې ته صرف تعطیل وایي چې معطل دي کیس کار ته کولی شي ښه یو کار کې لګیا کار یست بیا نشي کولی متوجه کله به کور کې پروت وي لکه مړی دې ته تعطیل ویل کېږي دا ټولې علامې دي د انسان زړه تنګېدل د انسان حافظه کمزورې کېدل متوجه د انسان بدن کې دردونه راتلل شیخ صاحب هغه دردونه چې ډاکټر پرې نه پوهېږي ګوره د یو چا بخت بندولی شي سحر ولې نه دا کتابونه امام غزالي صاحب خپل مجرباتو کې لیکلي یوه ښځه د هغه څوک په مرکه ورځي هغه داسې ورته ښکاري چې هغه داسې فکر کوي لکه ښه سپینه ښځه ده ښه ښایسته ښځه ده او ښایسته ښځه هغه والا په دې خپل نظر کې بدرنګه ښکاره شي بېرته ترې نه ځي متوجه دا امام غزالي صاحب په دې کې ډېر بحثونه کړي په شیخ صاحب بعضې خلک کاروبارونه یې ښیي یو چا سره نه ګوران راغلي په کورنۍ کې بیرون خپلوانو کې کاروبار یو دم د منځه لاړ شي آیا سحر کاروبار خرابولی شي سحر کاروبار هم خرابولی شي نه ته وایم تعطیل مانه دکان ماتل شي ستا یو دوه دکانداران دي د یو دکان به ښه چلېږي دا بل به نه چلېږي حتی دا سامان چې په دې کې د هغې نه پکې دی بل کې به ډېر وي بل به انصافدار وي بل به انصافدار وي خو د هغې دکان هغه هم نشي ناستې غریب دا بل دکان به چلېږي بله دا کېدی شي دا ټول علامې د سحر دي د سحر علامې دي شیخ صاحب مهم شی په دې کې جناب سیرت صاحب دا دی چې اول به دې پوښتنه کوي اوس که نه پوښتنه به درته کوي بعضې خلک مونځ نه کوي دا مونځ چې نه کوي دا د شیطان او اثر دی دا سحر یو شیطاني جال دی په شیطاني جال کې کله کله انسان چې دی کله کله انسان په دې شیطان په دې مانځه کې لټ کي بالمازه کې بالمازه پکې پیدا کړي چې هر کله انسان بالمازه شو نو شپږ دېرش عذاب په بالمازه راځي شپږ دېرش عذاب بله څه په دنیا کې دي څه په آخرت کې دي په شپږ دېرش عذاب کې یو دا دی چې په دې کور کې جنجال پیدا شي بله په دې کور کې اختلاف پیدا شي په دې کور کې بې اتفاقي پیدا کړي بله ښه پیسې به ډېرې برکت پکې نه وي نو دا یو د مازه وجه مې چې بالمازه وجه که نه بالماضي ډېر څه د منځه وړي ډېر څه د منځه وړي دا د سحر نه دا ډېر غلط اثر کوي شیخ صاحب راځو ساحران په دې اړه زموږ او ستاسو د شریعت حکم سره د ساحر په اړه چې دا سره کوم یو شخص دی د سره ښه وضعیت وشي د سره ښه وضعیت ونه شي د ده قدر وشي که د ده قدر ونه شي شریعت څه وایي په دې اړه نو ساحر چې دی جناب سیرت صاحب خداوند متعال موږ تاسو ټول جادوګرو نه خلاص کړي امین اول به دا دعا کوو خداوند متعال ته زموږ رب یې زموږ معبود یې څوک چې جادوګري او په هر جامه کې بله رب العالمین زموږ د جامې نه یې ورک کړي امین ساحر داسې څوک دی چې زموږ او ستاسې مذهبونه د علماو کرامو څلور مذهبونه چې کوم دي په دو کې دا امام احمد ابن حنبل صاحب امام شافعي صاحب امام مالک صاحب دوی دا ساحر نه دی دا دی وایي بس قتل دي شي بس ختم دي شي ځکه دا خو جامع له ضرر رسوي بله تاوان رسوي مسلمان له تاوان رسوي یو امام ابو حنیفه صاحب وایي بندي دي شي چې توبه وباسي امام صاحب مذهب بیا پراخه دی که نه د شریعت حکم دا دی چې ساحر باید بندي شي تر څو د خپل بد عمل نه توبه وباسي مننه شیخ صاحب اوس به راشو د سحر علاج ته راځو دا چې زموږ او ستاسو ډېری ورونه خویندې ګرځي ادرسونه خلکو نه اخلي پوښتنه خلکو نه کوي چا ته ورشو څوک سحر کوي یا سحر د منځه وړي ځکه چا باندې چې لږ تکلیف یې بس ورته دا حواله ورکوي چې په تا جادو شوې ده نو ښه بازار ګرم دی شیخ صاحب 100 نفره 200 نفره یو په نوم د عالم به ورته وایو هغه ته ناست وي عالم نه وي نو علاج لپاره څوک 1000 او څوک 15000 او څوک 20000 دا روپۍ ته اخلي راځو د سحر علاج ته چې شریعت موږ ته کوم علاج ښودلی او چا ته وایي چې ته یې وکړه یوازې هماغه شخص یې ښودلی دی چې په علاج پوهېږي چې 1000 روپۍ اخلي که نه هر سړی کوي شي جناب سیرت صاحب زموږ او ستاسې داسې رب دی او زموږ او ستاسې داسې پیغمبر دی چې د هر شي دپاره یې موږ له دوا ښودلې بله قرآن کریم کې
خداوند متعال موږ ته داسې فرمایي ولا یفلح الساحر حیث اتی. ساحر بیخي کامیاب دی، کوم ځای کې ساحر راته کړی کامیاب نه دی، بله صاحب. اخر ناکامي ده. ناکامي دا ده په دنیا کې به پیسې واخلي او آخرت کې هلته الله عذاب ورکوي. بله متوجي؟ دې غټه ناکامي شته ده چې هغه ابدي عمر دې خراب شي. متوجي؟ دنیا کې په څیرو کې فرق راځي شیخ صاحب؟ د ساحر مخې پړه کېږي یا تورې څنګه؟ د ساحر مخ چې دی وایي د رخساره حال د زړونو معلومیږي، د بهاره نیک او بد د کال عیان شي. بله صاحب. د ساحر په مخ کې نور نه وي، ځکه هغه چې دی ناروا دروغ وایي. یو مسلمان ورته راشي ورته وایي تا باندې 20 تعویضونه شوي دي، پوه نه شئ؟ بله. هغه خو هم تشویش کوي غریب. نو وایي 20 تعویضونه شوي، هر تعویض زه په 1000 روپۍ باندې تا ته راوباسم. 20,000 روپۍ کاره شوي. 20,000 پوره شو. نو دا ساحر چې دغه تعویض رایستی شي، بله متوجي؟ په دې ځمکه کې سره زر دي، په دې کې سپین زر دي، په دې کې یاقوت دي، په دې کې زمرد دي، په دې کې لاجورد دي، په دې کې د خدای قسمه قسم خزانې دي. یوه خزانه دې راوباسي د افغانستان مالداره شي، د فقیرانو له به یې ورکوي، که نه؟ یعنې ټول دروغ وایي. ټول دروغ وایي. هر یو چې وګوري صاحب مهربانه دا کورونه جوړوه او خپل ودونه کوه ځان ته، متوجي؟ او چې ورشه ښې کمرې هم لګولي او کمرې لګولي صاحب مهربانه ټوپک هم ورسره وي، پوه نه شو؟ څوک ورته ویلی هم نه شي. په قرآن کریم کې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک آیتونه رالیږلي. بله. یو د سورت بقره نه ده، د علاج دی. بله. نبی علیه السلام فرمایي لا یستطیعها البته له. سورت بقره څوک تلاوت کوي که نه، وایي ساحران د ده مقابله نشي کولی، د ده طاقت نشي راوړی. په کور کې سورت بقره هر وخت هر مسلمان 3 ورځو کې واره تلاوت کوي، ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي که څوک په یو کور کې سورت بقره تلاوت کړي، مسلسل شیطان چې د ساحرانو مشر دی او چل هم دوی ته دا شیطان ښیي، 3 ورځې مسلسل شیطان دې کور ته داخلېدی نه شي. الله اکبر. څومره غټه خبره ده. ډېره. سورت بقره دی وایي. بل دا چې قرآن کریم کې خداوند متعال موږ او تاسو ته زموږ او ستاسو پیغمبر ته 2 سورتونه رالیږلي، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بله. دا 2 سورتونه دي مداوم وایي، مداوم دی وایي. بله. که څوک ډېر په تکلیف کې موږ مشایخ موږ ته ویل چې قل یا الکافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. دې 4 کل وایي. دا چې یو واري وایي یو باندې وایي حساب یې، دا به یو سل یو کرته وایي. د سحر نه به خلاصېږي، ځکه د سحر کې بیا سحر احمر ورته وایي، سحر اسود ورته وایي، تور جادو وایي، دا تور جادو دی، کالا جادو ورته وایي، او کالا دا که نه د بنګلادیشیانو دغه دی کالا جادو چې ورته وایي، تور جادو، سپین جادو، تور جادو، سور جادو، که نه؟ الله دې موږ تاسو ټول نه وساتي. نو جناب سیرت صاحب جادو چې دی د جادو دپاره علت شته. خپله کعب الاحبار صاحب رضی الله عنه صحابي دی، د یهودو عالم و، معرف القرآن تفسیر دا دم را نقل کړی دی. هغه وایي لولا کلمات اقولهن لجعلتني اليهود حماره. وایي که څه کلمات ما نه ویلې، یهودو به ما نه په جادو باندې خرج جوړ کړی وی، ځکه دا خو یهودو عالم و که نه؟ یهود خو بېده چې اوس موږ او تاسو بعضې کلمات ونه ویو، همدا جادوګر موږ او تاسو پسې کېږي، تا پسې هم کېږي، ما پسې هم کېږي، پوه نه شئ؟ والحمدلله موږ د خدای کتاب یو، د دې دوی خلکو لاس اخلاص هېڅ نشي کولی. بله. که نه؟ همداسې ده. نو کعب الاحبار صاحب شخصیت چې عمر فاروق صاحب به د هغې نه مشورې اخیستې، هغه وایي لولا کلمات اقولهن، که څه کلمات ما نه ویلې، لجعلتني اليهود حماره، یهودو به ما نه په جادو باندې خر جوړ کړی وي. کلمات ذکر دي په تفسیر کې. اعوذ بوجه الله العظیم، اعوذ بوجه الله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وباسماء الله الحسنى كلها ما علمت منه وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ. دا کلمات 3 وارې سهار وایه، 3 وارې ماښام، دا ټول ورونه زیات کړي. اعوذ بوجه الله العظیم
الذي ليس شيء أعظم منه بله وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ. دا کلمات دی وی. بله دا جناب سیرت صاحب دا د دې علاج شو چې جادو به تا باندې اثر نه کوي او معوذتن او آیت کرسی آیت کرسی چې څوک وایي هغې باندې جادو اثر نشي کولی بله ځکه الله پاک هغه باندې یو فرشته مقرره کړي. آیت کرسی کم نه کم چې انسان څوک چې ویلی شي باید 50 کرتې د ورځې وایي. بله متوجه؟ نو دا دمونه د قرآن کریم چې دي دې کې شفا ده. بله سر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بله په قرآن شریف کې درس دم موجود دی. نو جناب سیرت صاحب دغه دمونه چې کوم دي په قرآن کریم کې چې راغلي دي دا ټول موږ او تاسو دپاره خداوند متعال نازل کړي دي رالیږلي دي او د هر مرض دپاره بیا بیل بیل دم دی. مثلا یو سړی دی هغه د خپلې ښځې نه بند دی. دا چې خلک دي چې د خپلې ښځې سره همبستري نشي کولی واده وکړي غریب بېګاه ته بند شي. بله نو هغې تفاسیرو کې امام قرطبي صاحب نه بله او حدیثو کې د دې بیان راغلی دی چې هغه دې اووه پاڼې د بیرې راواخلي بیره نه ده د بیرې پاڼې او دا دې وټکوي او په دې باندې وکړتې آیت کرسي سره په چوف کړي. بله آیت کرسي دا دې وکړتې په دې چوف کړي دا دې په یو سطل اوبو کې واچوي او سطل اوبو کې چې واچوي نو هغه دې پکې حل کړي. بله سر دا د بیرې پاڼه چې آیت کرسي پې وکړتې ویله او په اوبو کې واچولې د بیرې پاڼه خپله سري که نه بله نو دا یې پکې واچولې نو سطل کې هغې نه د 3 ګوټه وڅښي او په نورو دې غسل وکړي پاک ځای کې اوبه دې پاک ځای کې واچوي. بس الله پاک باید د دې بندش نه خلاص کړي. بله بیا به د خپلې بیبي سره هم بستري کولی شي. مننه شیخ صاحب. دا یو سحر و. بله یو د ښځو بخ بندېدل دي. ښځې وایي بخ مې بند دی. بله سر یو خو بخ د شي جناب سره چې مور او پلار بند کړی او ما ښه نیک سړی راشي نیک سړی پسې راشي که نه ښه سړی پسې راشي ماړه هلته ورور وایي دا ځای ښه نه دی که د دې خلکو یو زوی یو پلار ته وایي چې پلار دغه ځلۍ مې خوښه ده که 1 لک روپۍ کېږي 2 لکه ورکوي که 2 لکه یي 4 لکه ورکوي وایي 2 لورې پې نه درکوم خو زما زوی راځي که خو که جلۍ دا کار وکړه متوجه دا عیب دی که جلۍ دا کار وکړه دا سمدستي ولي وایي دا وګوره دا تا څه روان کړی دی متوجه نو دا جلۍ نه دی دا جلاکیانې خوارانه ډېر دا عجز مخلوق په دې مخلوق کې ښځې دي. بله صاحب دې وجه نه زموږ استاد امیر المؤمنین حفظه الله فرمان صادر کړ چې هر هغه جلۍ متوجه چې چا سره طبیعت خوښي باید همغه وکړي. یو ورځ نه یو کال یو غوڼ عمر دی که نه زموږ استاد چې خلک چې دي یو زوړ سپین ږیری سړی به پیسې به ورسره ډېرې پېغله جلۍ به هغې ته ورکړي عمر ورسره تباه شو. بله ده چې خلک شته دی چې جناب سرت صاحب خارج ته ګوري وایي زما زوی په امریکا کې دی د پلان کې امریکا والا ته ورکوم لندن والا ته ورکوم جرمني والا ته ورکوم فرانسې والا ته ورکوم ورکي لیکن هغه خو بیا هلته قبول شوی هم نه بله بیا 10 کاله د هغې قبلېدو ته پاتې خو دا لانجې بیخي ډېرې دي متوجه بیا چې هلته لاړ شي هغه کیسې بیا لافسې بترې شي. بله صاحب بیا په کور کې غریبه ناست دی نو دا بخ بندېدل نه دی کله خپله مور او پلار بند کړي کله ورونه بند کړي متوجه او کله که چېرته خدای بند دي او چا په سحر بند کړی او علاج پر خپل علاج دی هغې دپاره دا علماو لیکلي دي چې هغه دا کلمات به وایي بسم الله الرحمن الرحیم یو ښځه یو جلۍ دا وایي زما بخ بند دی سهار او ماښام دې دا کلمات وایي متوجه یو 3 میاشتو کې الله جل شانه به ورته ښایسته خاوند نصیب کړي. کوم یو دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم یا الله یا رحمان یا رحیم یا الله یا رحمان یا رحیم دا 300 پیری بیا یا باسط یا لطیف یا باسط یا لطیف یا باسط یا لطیف دا نمونه دي که نه بله دا نمونه کې شفا ده. بله یا باسط یا لطیف یا باسط یا لطیف 313 پیری دا دې مو دا دې مو سهار او ماښام دې نه قضا کوي مسلسل دې وایي مرض په حالت کې دې نه وایي خداوند متعال به 3 میاشتې پرې تېرې کړې نه چې د خدای پاک به د دې به خلاص کړي. دارنګې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دا د هره شپه د سهار ماسپښین لمونځ چې وکړي 11 پېرې به درود شریف وایي نو بیا به دغه دعا
111 پیرې ووایي ورپسې به بیا 11 پیرې درود شریف ووایي د جمعې په شپه به دا دعا بیا 1000 پیرې ووایي بله اول او اخر به ته درود شریف 11 پیرې ووایي انشاءالله درې میاشتې کې به د بخت په اخلاص واده به برابر شي یعنې ډېر دمونه شته دی د دې دپاره که نه چې خداوند متعال دته ښه خاوند ورکړي بله رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین د اولاد دپاره دا د اولاد دپاره همدې خاوند دپاره ده ځکه چې اولاد به کله پیدا چې خاوند دي هو که نه که نه همدا دوا چې وایي نو هم خدای پاک یې بخت خلاصوي د ختم طریقې دا ده 100 کرتې به درود پر رسول الله وایي بیا به رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین 1500 پیرې ورپسې به بیا 100 کرتې بیا درود شریف پر رسول الله وایي بیا به دعا غواړي چې خدای ښایسته خاوند راکړي وارث خو کله پیدا کېږي چې خاوند دي که نه نو جناب سیرت صاحب د دې اصل لپاره خپل دمونه شته دی خپلې وظیفې شته دی خو چې موږ یې وکړو داسې ده ډېره لا حول ولا قوة الا بالله دا پیغمبر علیه السلام وی لا حول ولا قوة الا بالله په دې باندې امام کمال الدین دمیری سے مستقل باب لګولی د یو کم سلو مرضونو دوا بیا پکې چې راوړی هغه پاڼه راوړی کې مخه صفحه لیکلي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وایي دا د یو کم سلو مرضونو دوا ده په دې کې جادو منترې کوډې پیریان دیوان بد نظر ټول ټک ماتېږي ونه شي خو چې دا همیشه یې نه کوي دا خلک ډوډۍ همیشه خوري چای همیشه خوري ونه شي او لیکن دا د الله نومونه نه یادوي که یاد یې کړي انشاءالله العزیز نو موږ ستاسو ورسره وعده ده چې د خدای په کومک به ټول مشکلات حل شي ډېره مننه شیخ صاحب ډېره مننه واقعا چې ډېر مفید څه و ډېرې مفیدې دعاګانې وې او دغه ټول ذکرونه او دعاګانې زموږ د ټولنې زموږ د خویندو میندو ورونو همدا غوښتنه وه هیله ده چې زموږ قدرمن لیدونکي دغه هر څه د دوی څومره سوالونه د سحر جادو بختونو په اړه وي هغه حل شوي وي او په دغه دعاګانې دوی کولی شي چې خپلو کورونو کې په خپلو ځانونو د کورنۍ په غړو باندې عملي کړي قدرمن لیدونکو یو ځل بیا یادونه کوم چې بعضې ادرسونه جوړ دي چې زموږ خپرونې نشروي زموږ نوم هلته تاسو ته وړاندې کوي کیدای شي زموږ په نوم له تاسو غوښتنې ولري هیله کوم چې هغه زموږ ادرسونه نه دي زموږ یو خپل ادرس همدغه یوټیوب دی چې زموږ خپرونه ترې ګورئ او یو فیسبوک پاڼه لرو او په هغې کې زموږ د وټساپ دی که تاسو نه چا څه غوښتنه لرله کولی شئ چې په دې وټساپ نمبر له موږ سره هغه خپله غوښتنه چې تاسو نه چا کړي له موږ سره یې شریکه کوي شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شوي دي له تاسو ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله او کامیاب اوسئ الله دې کړه چې موږ ټول اورېدونکو ته خبرې اورولي او علما کرام دې په دې خفه کېږي نه بعضې علما کرام چې دي ځان ته علما وایي لیکن په دې شیانو به خلکو پیسې اخلي هغو نه زموږ دا تقاضا ده دا مولا سوال دی چې د خدای په رضا مسلمانان د افغانان بیا ډېر تکلیف کې دي ډېر غریب دي ډېر مسکینان دي چې یو مسلمان درغې هغې ته یو تعویض ورکړې که دم ورکړې د خدای په رضا یې ورته تشویش کې ما چې تا باندې خدای چې اوس راغلی که دې مړ وي چې اوس نه وې راغلی یو مګ راوړه پوه نه شو او بعض سره چې پیسې نه شیخ صاحب وایي چې 5000 روپۍ دې راوړی وی نو هغه جادو تعویض به مې ایستلی هغه دې را نه وړې خو زه یې دا ساخ واخله نو دا چې دی جناب سیرت صاحب الله دې موږ تاسو د علماو ته دا توفیق ورکړي چې خلکو داسې اذکار وښیي داسې دمونه وښیي چې قرآن او سنت کې راغلي قرآن او سنت کې ثابت دي او د خلکو تشویش رفع کړي ډېره مننه داسې نه چې خلک تشویش کې واچوي ډېره مننه قدرمن لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې په لوی او مهربانه رب سپارو هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ